بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. راځئ وکړو تاسو ټول ښه روغه جوړه ملګرو. په نننۍ ویډیو کې زه څنګه تاسو څنګه کولی شئ د وینډو پاسورډ هیک کړئ. اگر 8 وینډوز وي یا 10 وي، د هر یو وینډوز پاسورډ تاسو ډېر په اسانه سره څنګه هیک کولی شئ. ملګرو تاسو ګورئ زما کمپیوټر ته زه پاسورډ ورکوم، خو هغه نه یعنې پاسورډ نه خلاصېږي. ګوره ملګرو، چیرې تاسو دا زه ویم یو ځینې کسان کله چې کمپیوټر پاسورډ وکړي هغوی ورته نوی وینډوز کوي، نوی وینډوز ورته ولیکئ، هغه وایي چې پاسورډ یې خلاص شي. خو زیات کسان وي چې هغه ډېره خسته ډیټا هم لري په خپل ډیسکټاپ کې، لکه هر څه چې وي، یا په خپل کمپیوټر فوټو او ویډیوګانو ډاکومنټو ډاونلوډ میوزیک کې داسې زیات لکه تاسو ښیم. ګوره ملګرو، په دې ډاکومنټ د ډاونلوډ د هر څه کې ورسره زیات مهمه ډیټا وي، هغه نه غواړي چې دا ډیټا یې له منځه لاړه شي. نو هغه څنګه باید داسې زه طریقه وکړم چې څنګه دا ډیټا هم له منځه لاړه نه شي او پاسورډ مو لاس راشي. پاسورډ یې بیا هېر وکړي، نو بیا هغو کسان مجبورېږي وینډوز ورته کوي، پاسورډ یې نشي هېک کولی. او زه تاسو ته انشاءالله نوې ویډیو کې تاسو درته ښیم چې وینډوز 8 7 10 هر یو وینډوز چې وي د هغې پاسورډ چینج کړي. چینج معنی هیک یې کوي، یعنې بیخي به کمپیوټر به مو ګول وي، پاسورډ به یې خوړلی وي، د یاده به مو وتی وي، د هغه پاسورډ به تاسو هیک کوئ. څنګه ډېر اسانه وي، که هغه په وینډوز 8 کې دی، 7 کې دی او 10 کې دی، هر یو وینډوز کې. زه تاسو ذمهواري درکړم 100% که چېرې د ویډیو ما ته کومه طریقه وخت د دې طریقې باندې کار ونه شو، تاسو بیا ما نه هر رقم شکایت کوئ چې زما په چینل ریپورټ کړئ. سم نه ګورئ ملګرو، دا زما وینډوز دا پورټل باکس مې خلاص کړی. تاسو ګورئ دلته ما ته پاسورډ دا نه خوري، زه دا سټارټ کوم. په هغې کې به هغه سی ډي واچوي، کومه سی ډي کې چې وینډوز وي. د وینډوز د سی ډي مطلب د سی ډي دا مطلب نه چې موږ باندې انسټالیشن کوو، بلکې په هغې کې هیک کوو. ګوره ما ورته سی ډي ور واچول د هر یو وینډوز 8. بس دلته راغلم انټر مې ووالو، دلته زه انټر ورته وهم. ګوره ملګرو، زه د دې مطلب دا نه چې موږ ورته انسټالیشن کوو، دلته موږ ورته دا وینډو کې یو ځای ته ورځو چې هلته هیک کېږي. څنګه ما انټر ووالو تر څو لوډینګ فایل شي. خو بیا هم راته دا طریقه چې زه کوم دې کې وینډوز پاسورډ دا وینډوز نوی انسټالیشن نه کېږي، د دې پاسورډ خالي هیک کېږي، خالي پاسورډ، بل هېڅ سره هم د دې کار نه وي. نو ما ته دلته لوډینګ کوي، لوډینګ وروسته مثلا د خپله وینډوز 8 کومه صفحه چې ده هغه خلاصېږي. تاسو به وګورئ چې صفحه کې موږ څه کارونه کوو. ډېر زیات ډېر اسانه طریقه ده ملګرو. دا د کومه طریقه چې تاسو غواړئ ملګرو یا انسټالیشن دې نه تېرېږي، دا طریقه وګورئ ډېر اسانه ده. نیکسټ به ووایئ دلته، سمه ده ملګرو. هلته به راشي ریپیر یور کمپیوټر باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، سمه ده ملګرو، لوډینګ کوي. لوډینګ نه وروسته به تاسو راشي ټروبل شوټ ته، او په ټروبل شوټ کې به په ایډوانس آپشن کې باندې په ایډوانس آپشن کې کمنډ فارم باندې، او په کمنډ فارم کې به تاسو ولیکئ چې NOTEPAD یعنې نوټپیډ به پکې تاسو ولیکئ. نوټپیډ چې کله ولیکئ فایل ته به راشي اوپن باندې به کلیک کوئ. اوپن نه بعد تاسو ګورئ څنګه د سی ډرایو پیدا کوئ. ګوره سی ډرایو کې ملګرو ما سره یو 9 GB دی، دا 9 GB چې دی ملګرو زما د سی ډرایو دی. د سی ډرایو کې به تاسو څنګه دا کوئ ملګرو، څه کوئ د سی ډرایو ته چې کله تاسو راغلئ، نو په سی ډرایو کې به تاسو ګورئ دا سی ډرایو ته زه راځم، لومړی دا ریکورډ دا سی ډرایو نه دی، زه راځم دلته به آل فایلز واخلم. سمه چې کله هماغه لاندې کې سمه بیا راسي دلته د سی ډرایو ته، سی ډرایو کې به وینډوز ته راشي. سمه ده، وینډوز ته به راشي او دلته به حتما آل فایلز واخلئ. ټکس به یې راولئ، خو دا به تاسو آل فایلز واخلئ. دلته به راشي وینډوز ته، وینډوز کې به پیدا کړئ سیسټم 22. سمه ده، سیسټم 22 به تاسو حتما پیدا کوئ. سیسټم 22 موږ کله پیدا کړو، دې کې به نیټر دوه دانې پروګرامونه، یو CMD یو بل نیټر دی. په دې دواړو کې به یو حتما یو دانه پیدا کړو. زه راځم لومړی نیټر پیدا کړم. سمه ده، ان سره نږدې یا نیټر تاسو پیدا کړئ، بخښنه غواړم، نیټر به پیدا کړئ. دلته زه نیټر پیدا کوم، دا ګوره پیدا نه کړو، دې باندې به رایټ کلیک وکړئ او رینیم به کلیک کړئ، او دا به لومړی کاپي کړي دا ټول ملي، او بیا به دې سره یو اضافه کړي. سمه ده، دا زما کاپي کړو، راځم دې سره یو اضافه کوم دې سره، او بس یو مې کړی اضافه کلیک کوم. ګوره ملګرو دا موږ ته نه ښیي چې دا رینیم شو، خو بلکې دا رینیم شوی دی. ښه، دا موږ ته نه ښیي، بلکل دا رینیم شوی. بیا به راشي ملګرو دویم سافټویر چې کوم دی هغه موږ سره CMD ده، چې په سی توري سره دا کېږي. دلته موږ پیدا کولی شو چې سی سره نږدې دی. زه راځم CMD لټون پسې تر څو دا CMD هم پیدا کړم، او د دې کمپیوټر پاسورډ چې کوم دی هغه په اسانۍ سره هیک کړم. تاسو ګورئ ملګرو
هلته سی ام ډي دلته اوس موږ لږ ګرځو د سی ام ډي پسې ترڅو دا سی ام ډي موږ پیدا کړو او دا کومه طریقه چې دا موږ بحث وکړو سی ام ډي زه راځم ملګرو سی ام ډي لګونو پسې کوم دا راګورم ملګرو دا سی ام ډي سره باندې موږ را کلیک وکړو یو نیم به سمه ده کله مو چې نیم وکړو نیټ کوم نوم مو چې کارډي ته هغه پیسټ کړو ورسره سمه ده هغه پخوانی نوم دی خو یو ورسره نشته هغې سره موږ یو اضافه کړو خو دې سره موږ یو اضافه کړی دی ګوره دلته موږ سره نوم چینج نه شو خو بلکې دا چینج شوی دی دا ټول به کلوز کړي ملګرو او هلته به چې کنټینیو باندې به کلیک کړئ چې کنټینیو باندې مو کله کلیک وکړ بیا به تاسو خپله وینډوز ران کړئ سمه ده پخواني وینډوز یعنې دا ګورئ موږ سره بیا د سی ډي راغلی خو زه ورته انسټالیشن نه کوم ملګرو موږ به بېرته همغه وینډوز ته لاړ شو د پاسورډ خانې ته یې زه اوس د ایمای کمپیوټر چې کوم دی ملګرو لږ لوډینګ کوي تر څو هغه وینډوز ته ورشي سمه ده اوس هغې وینډوز ته ورځم سمه ده چې ویې ګورو چې آیا دا مو سمه دلته راځم اوس وبخښئ نو دلته تاسو ګورئ ملګرو تر څو ما د کمپیوټر رن شي یعنې وینډوز رن شي زه ورته دا ګورم ملګرو وینډوز راته رن شوه دلته به راشي تاسو به په لیزي باندې کلیک وکړئ او دلته به راشي کلیک وکړئ په نیټ باندې چې په نیټ باندې مو کله کلیک وکړ په دلته به راشي دلته به ولیکي کنټرول دا کوډ د اسینشل ډسکرپشن کې کنټرول یوزر پاسورډ ټو انټر بس کله مو انټر کلیک کړ تاسو ورځي کې یو بل پروګرام خلاصېږي همدغه ځای کې په همدې ځای کې چې کوم بل پروګرام خلاصېږي دلته به رایټ کلیک وکړئ ما یوزر ګورئ دلته د پروګرام کې دا خپل یوزر دا کومه سیټ کوم هلته خپل ریسیټ پاسورډ باندې کلیک کوم هلته نه یو پاسورډ وکړو لکه 1 2 3 سمه ده دلته 1 2 3 او کلیک آن اوکې سمه ده او بیا به راشي اوکې او بس دا کومه سیم ډي چې خلاص کړي دا به بنده کړي بس سمه ده کله دا بنده کړه بس 1 2 3 بس سمه ده 1 2 3 1 2 3 سمه ده دا پاسورډ چې ما اوس انټر کړ نو دا نو سره د کمپیوټر پاسورډ خلاص شو او د کمپیوټر پاسورډ مو یې چې هک کړ نو ملګرو دا زموږ نننۍ ویډیو تر بلې ډېرې شاید راته نه تېروي تر هغې په لیست کې تعرف کړو هر چېرې خوشحاله آباد او سوکاله اوسئ د الله په امان او خدای مو سپارم الله مو آباد لره چینل سبسکرایب کړئ